شیخ عبدالجلیل شیدخیل د بلخ ولایت د علماو شورا د نوي رئیس په توګه معرفي شو او په کار یې پیل وکړ. د بلخ والي الحاج محمد یوسف وفا د بلخ د علماو شورا د نوي رئیس د معرفي کولو په مراسمو کې ټینګار وکړ چې د علماو شورا رئیس د خلکو او د امارتي ادارو ترمنځ د ارتباط د پل په توګه مهم رول لري. نوموړي د ټولو ادارو له مسؤلینو وغوښتل چې له دې شورا سره همکاري وکړي. له بل خوا د بلخ ولایت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر رئیس په خپلو خبرو کې د جهاد پر ارزښت او د وظیفو په ښه ادا کولو ټینګار وکړ. هغه له ټولو مجاهدینو او هیوادوالو وغوښتل چې د اسلام د سپېڅلي دین له لارښوونو سره سم خپل کردار غوره کړي. همدارنګه د بلخ ولایت د محکمې رئیس، د بلخ پوهنتون رئیس او د دغه ولایت یو شمېر نورو علماو هم د خپلو خبرو په ترڅ کې د چارواکو بدلون د اسلامي امارت په نظام کې یو مهم اصل وباله. په پای کې د بلخ ولایت د علماو شورا نوي رئیس له دغې شورا سره د ملکي او نظامي څانګو ترمنځ د همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ.